بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا عقیدے پا دے باب کے دا مبارک درسنا دا اللہ سبحانہ وتعالی پا توفیق سر روانو او باقی کے منگا دا کتاب کشف الشبہات وضاحت کو دا مشرکانو او دا عقیدے پا باب کے دا گمراہ خلقو دا شبہاتو دا سوالات و جوابات. آخرنی درس کے منگ دا خبر ذکر کرے ہوا چی شیخ رحمہ اللہ وی کچرتا حقیقت تا توحید دیو پی جندو او شرک دیو پی جندو او دا غپ دی ابتدائی خبرو باندی پوشوے او بیا دا خلکو دا حالات تلی دلی چی دا خلق پا سمر جہل کی پراتدی دا توحید نلری، دا اللہ دا کتاب نلری، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی نلری، دا اللہ دا بندگی نلری. نو دو فائدی برت ملوشی، یو فائدہ دا چی خوشحال بشی پا آغا نعمت بانی کم چی اللہ تعالی در کرے او آغا نعمت دا توحید او دا صحیح عقیدی، او دوی مدا چی یریگ بم دا دین چی دا سینا سنگ چی دا خلق دا غلط و عقیدو والا او دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر دا سنتون دا لری خلق چی سنگ گمراہ شوی دا سینا چی زچرت دا سی گمراہ شم. نو خوشحالی بدیم پزلکی و دا غی سر با یریگی او دا دعاگانی بغواری چی اللہ ما دا دا گمراہی نلری ساتا و کوشش بکے و محنت بکے چی دمرا علم ازدکی چی ستا دا عقیدہ چرتا سو خراب نکی او ستا دا منحج ستا دا دینداری سو گڑا وڑا نکی. دا مسئلہ پا تیرشوی درس کے تفصیلا بین شوی دا غی نباد بیا منگ دا خبر شروع کری و پورا شوی نو خو دام شروع کری و چی رب العالمین چی کل هم پیغمبر را لے گلے دے، رسول را لے گلے دے، نو دا غدا پارے سجوڑ کری دشمنان. او شیخ رحمه اللہ وی چی پا دی که دا اللہ لوی حکمت تا که حکمتون منگ ذکر کریو تیر شوی درس کی دلیلی پی ذکر کرو دا قرآن نا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اللہ وی من گرزولی دی دا ہر پیغمبر دا پارا دشمنان پا انسانانو کم او پا پیریانو کم اگوی یو بلتا دا باطل خیستکی زخرف القول دولیکی خیستکی او بید خلکو تا پجلونو کی وراچی وسوسی خلکو تا پیدا کی دی که اللہ حکمت تی. نو اگا حکمتون بین شیو که اللہ اگواری نو دا موحدینو با دا سر یو دشمنم نوے او که اللہ گختلوے دا پیغمبرانو با دا سر دشمن نوے که اللہ گختلوے نو باطل با دا سر وینا که اللہ گختلوے نو دا ابلیس شیطانان اس سوک بنوے. خو رب العالمین پا دی که حکمت تی چی دای پریخو دی او حق مشتی نو پا باطل که با مقابل که باطل مشتی، دیندار خلق مشتی نو پا مقابل که بیدین مشتی، موحدین دی نو پا مقابل که مشرکین دی او بیدی سیزا پا دی دول باندی. نو پا دی که دا اللہ سبحانہ وتعالی لوی رازون و حکمتون پراتی دی چی باز ما پا ترشیوی بیان کے ذکر کرو پا دیزی باندی خبر ختم شیئو. دا دین مخ کی چی منگ دا شیخ رحمه اللہ دا خبر مخ کی بوزو دا خبر یاد کئی چی دشمنان خو دا پیغمبرانو دا موحدینو دا دیندارو خلقو پا ہر زمانه کشتی. دا دشمن بیا پا دو قسمی، یو آگا دشمنان دی چی آگا مولیان و مشران دی او دویم قسم دشمنان آگا عوام دی. بعض خلق صرف داوی چی جی دا حق پا مقابله کی مشران ولاړي، دا خبره غلطه ده.
بلکې د حق په مقابله کې مشران ومي او ورسره کشران ومي. نو دا مشران چې کوم دي یا خو دنیوي منصب باندې مشران دي او یا په دین کې د هغوی مشران دي، یعنی علم والدي او سوچ او فکر والدي. نو په دغه نسبت دا مشران دي، د دواړه مشران دي کې د راځي دوه قسمه مشران. نو دوی خو ګمراه کېدی شي او د دین دشمني او د حق دشمني دا کولی شي او دا خو تاریخ د دې نه ډک دی. خو صرف مشران د حق سره دشمني نه کوي، بلکې کشران بیا د دوی د حق سره دشمني کوي، کوم چې د دوی مقلدین او د دوی په نقش قدم روان. صرف په مشران نه ملامته کېږي، ملامتیا په دواړو قسمونو باندې ده. بلکې زه خو یم دا مشران دومره ګرم نه وي څومره چې دا کشران ګرم وي. که د دوی د جهل فتوې دې واورېدې او د دوی دشمني دې د حق سره ولیده نو حیران به شي ورته. او دا د پخوانۍ دا سلسله دې سره روانه، څه اوسنۍ نه ده. هر پیغمبر په مقابل کې د قوم مشران ودرېدلي دي، که هغه دیني مشران دي که هغه دنیوي مشران دي. مشران خو یو څو دي، یعنی اوس لښکر د باطل پرستو چې مقابله کوي د حق پرستو، نو آیا دا ټول لښکر د مشرانو دی؟ مشران خو یو څو دي، مخې ته کار د دوی دا کشران بوځي. دوی بیا هغه څه کوي چې هغوی ورته وایي د جهل د راځي. جاهل خو صرف په دې اعتماد دی، بهی که دی په دنیا کې نصیب زموږ دا مشر دی، بل د سره شتي نه. بلکې بعض دې درجې ته رسي چې د خپل مشر د الله سره هم شریک کوي، والعیاذ بالله، او یا یې د پیغمبرانو نه غوره ګڼي. نو د دې مشر خبره به دوی څنګه نه مني چې دومره هغه د حدودو نه تېروتی دی چې هغه مشر د الله درجې ته خو پرېږده، الله نه اوچت کړی او بیا یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درجې ته یا د صحابه کرامو یا د هغوی نه اوچت کړی. نو داسې عوام دا هم د حق په مقابله کې ولاړ دي. او دا فایده ما ذکر کړې وه، که چېرته ای موحده ستا په زړه کې دا یي چې زه به توحید ومنمه او زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړم او مزې به او خوشحالیانې به او آرام او سکون به صرف، نو ته بیا په غلط فهمۍ کې پروت یې. کله چې د توحید په لار روان شي، کله چې د سنتو په لار روان شي، او کله چې د علم د خورولو په لار روان شو، د حق په بیانولو، نو په اوله کې به دا خبره زړه ته راولي چې کیدی شي په دې لار دې څوک مړون کړي. دلته بوزدلان نه چلیږي. حق کې او د حق په دفاع کې او د حق په بیانولو کې ډېر څه راتلی شي، ډېرې خبرې راتلی شي. نو ځکه دې لارې ته چې راکوزېږي اول به سل پیرې سوچ وکړي چې دلته که ته ستا دا مطلب وي چې زه به توحید ومنم او د پیغمبر تابعداري به کوم او مزې به وي او چرچې به وي او خوشحالیانې به وي او صرف په سکون او اطمینان او زه به په آرام ناست یم، نه، بیا ته په غلط فهمۍ کې. او که دا وایي چې سعودي عرب او دا ملکونه دا خلیج دا بعض ملکونه، نو بی دا خو دلته توحید عام دی ځکه ته په سکون ناست یې. ستا به بیا هله پته ولګي چې کله ته داسې علاقې ته لاړ شې چې هلته توحید عام نه وي او عامه غلبه د جاهلانو یا جاهلان ډېري بېدینه ډېري. که هغه هر قسمه بېدینه زه یو قسم نه ټارګېټ کوم، کیدای شي علمانیان وي، کیدای شي لیبرل خلک وي، کیدای شي دیني طبقې خو جاهلان او د حق نه لري. دې ټولو سره به ستا مقابله راځي، د دوی سره به خبره کې، د دوی سره به کښېنې، دوی به دې تنګوي، دوی به دې وهي، دوی به دې ټکوي، دوی به دې بېعزته کوي، دوی به دې بدناموي او کیدای شي یو ورځ دې مړ هم کړي. دې ټولو خبرو ته به غاړه ږدي. بعضو دا خبرې اورېدلي دي، وهابیان خلکو له پیسې ورکوي. نو د هغوی مطلب دی که چېرته موږ هم دا خبره د دوی سره ومنو نو موږ ته هم پیسې میلاو شي. نو دا خبرې د خلکو خبرې دي، دې کې هېڅ حقیقت نشته. زه پته نه ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه که نه، زه یو وخت کې د دعوت او ارشاد په یو مکتب کې وم، یو شعبه کې مې کار کوم. نو هلته ما سره یو اردو والا عالم و د انډیا،
هغه په یو ورځ رانغی د جمعې ورځ و زما څه کار و زما د چوټۍ ورځ وه خو زه ورغلم څه کار مې و هغه به راتلو جمعې پورې خو هغه نه و نو بس یو هندو راغی ما ته وایي زه مسلمانېږم نو ما زموږ ملګری خو نشتي خو زه به راسره منډه ووهم نو کې مې نو ما ته اسلام پېژنې څه معلومات دې کړي د دین په باره کې ویا ما چا یې روله خو نه یې وی نه زور زبردستي خو د ما نشتي وی نه ما ښه پې مطمئنې ویا ما ګوره موږ په زوره څوک نه مسلمانو دلته زور زبردستي نشتي پوه یې په دین باندې ویا پوه یې خوشحاله یې ورته او سید راشي کلمه ووایه کلمه موږ ووایې بیا ما هغه نوم ورسه ولیکل هغه مې مخکې ادارې له ورکړو چې دله بیا نوم بدل کړي او د ده په کاغذونو کې ولیکي یو دی مسلمان شوی دی نو بیا به که عمرې له ځي که حج له ځي هر څه چې مو وکړو بیا هم کرسۍ باندې ناست ما ستا کار ختم شو بیا راځه او دلته هغه بل ملګری چې دی هغه خواله به راځه بله نور کار کوي بیا هم ناست شو لکه ما ستا کار ختم شو بیا روان شو چې دروازې پورې لاړ د کمرې دروازې پورې بیا هلته ما ته بس وشو ما وشو نور شوی بیا داسې لږ لاړ بیا ودرېد ما ته دی خو راشه ته څه وې ستا ته څه مسله ده چې نه مطمئن په دې لکه دا کلمه چې ته وایي دا طریقه یا بل څه زړه کې داسې شک او شبهه ده ته ما ته ووایه څه مسله ده وایي دلته خو ما ته خلک وایي چې دوی پیسې ورکوي ما ورته دا وویل ما ته چې اوله کې راغلی یو هندو دي چې ډایرکټ په خپله وایي زه مسلمانېږم دا ډېره ګرانه ده ناممکنه نه ده ډېر هندوان مسلمان شوي خو هندوان هغه قوم دی او زموږ د دعوت په باب کې الحمدلله تجربه شتي د په دې مذهبونو کې سخت مذهب هغه د هندوانو دي دوی ډېر په مشکله اسلام قبلوي چې قبول کړي بیا خپلوان نه پرېږدي اکثر یې مړه کوي او وژني دا ډېر ګنده خلک دي د هندوان ډېر ګنده او ډېرې غلیظې عقیدې والا خلک چې ده د دوی نه دا کرسچن او دا نورو مذهبونو والا داسې ډېر ښه دي او بیا یهودو نصاراو دا خلک چې دوی سره خو آسماني کتابونه پخوا وو اگر که اوس خو یې نه مني هغه ایمان خو پې نشته ځکه چې تحریف چې پکې وشو بیا خو مطلب دوی په ایمان نه یې راوړی او د هغه کتاب کې چې څه دي هغه یې نه دي منلي که یې منلی وی زموږ په دې پیغمبر به ایمان وي خو بیا هم د دوی نه غوره دي ځکه چې د دې خبرو سره عادت دي هلته موسی علیه السلام خو هم د الله خبره کوله عیسی علیه السلام هم د الله خبره کړې ده نور پیغمبران چې بني اسرائیلو کې راغلي هغه هم د الله خبرې کړي نو دوی داسې د الله د خبرو سره عادت دي او زموږ د دین پیژني چې مسلمان څه ته وایي او دا پیغمبر یې څوک دی او دا مکه او دا مدینه نو دوی سره بیا هم خبره کېږي خو هندو ډېر سخت مذهب والا خلک دي جاهل د عقل او د هر څه نه خلاص قوم دی او د عقل نه خلاص دي ځکه چې د منګکانو عبادت هم کوي نو چې اوس د منګک عبادت کې ستاسو څه خیال دی د عقل کار کوي ها د غوا میچازي دسکي غوشانې په ځان تپي کوم ورځو کې چې کرونا نوي نوي راووتله بیماري والله دې ختمه کړي نو وی په انډیا کې وی دا علاج راوتلی چې غوشان به په ځان باندې وتپي او ناس به ډېر وخته پورې دې سره کرونا ختمېږي ختمېږي که ښې ډېرې یو دغه جاښه د کرونا ده او بیا ته بله جاښه په غوشانو کې کښېنه دا د کوم ځای علاج دی دا اوس د عقل خاوندان دي نو هغه خبره د سړي د زړه نه راووتې ما خو وایي چې دلته پیسې ورکړي یاره ما د پیسو د قیسې نه یم خبر او ما چې زما چې څه ذمهواري وه هغه ما وکړه بیا به دلته راشي دلته یو کس دی او هغه سره به میلاو شي هغه ستاسو د انډیا دی هغه به له پوره تفصیل به ته بیان کړي چې پیسې ورکوي او که نه ورکوي زه خو اخوا بل قیسې نه یم خبر بیا ما لیدلی هم نه دی اخري زه چې راوتم د هغه وخته پورې ما نه ولیدل نو اوس که د چا مطلب دی چې زه به د توحید عقیده ومنم د پیغمبر تابعداري به شروع کړم او پیسې به ښه په دب کې روانې او وي کجورې ورکوي کجوره ډېره مشهوره کړې ده او پستې پستې کمبلې او دا قیسې دي د یو سپین ږیرې مجلس کې لګیا او دا خبرې کوله سپین ږیرې زموږ د پښتنو دې کار ته وګورئ چې د خبرې تحقیق چېرته نه کوي مشره سړی سپین ږیرې
اوس لګیا د مجلس کې وایي چې دې وابیانو له دا لیډیز چې دوی له په یو منځه باندې 25 ریاله ورکوي. نو ما ورته حاجي صاحب مشر سړی موږ د قدر کو احترام کو ډېره ښکلې خبره دې وکړه که رښتیا نو دا ځای ماته وښایه نو ولې ته پیسه کې نو ما ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه دنیا هم غواړو موږ د الله نه آخرت هم غواړو په یو منځه باندې 25 د ورځې 125 ریاله شو. زه بیا څه کومه چې ځان له مزدوري کوم او کار کوم د پیغمبر په طریقه مونځ کوه خالص د الله بندګي کوه پکې 125 ریاله ماله دې نه اوچت نعمت بل کم یې به دا سټ یې وګوره هلته یو کس لګیا و هغه وي نو ما دا خبرې تا پورې خوند کړي یو کس لګیا و هغه وي. زمونږ سره دلته په دې درسونو کې الحمدلله بې شماره کسان د کوم وخت نه چې ما دعوت شروع کړې ده الله ورته توحید عقیده نصیب کړې کوم یو ته پیسې میلاو شوي دي. الټه لا دا دی چې په بعضو ملګرو باندې سختي راغلي دي علاقه کې خلک تنګوي مور پلار یې تنګوي وروڼه خویندې یې تنګوي دا پکې لا شوي دي. نو ځکه زه تاسو ته وایم چې سینه به ښه کولاو او غټه ساتي که ستا دا مطلب وي چې صرف په مزې او چرچي نو بیا ته به غلط سوچ کې پروت وي. بلکې لنډه ته دا وایم چې په دې لار باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره نه ذکر کړې چې په پوخانو کې داسې خلک تېر شوي دي چې هغوی داسې اره کړي دي چې په منځ یې 2 ټوکړې کړي دي او د اوسپنو په منګزو یې تې غوښې منګزې کړي دي هغوی بیا هم په دې حق مضبوط ولاړ دې حده پورې پکې کار کېږي ځکه چې داود یې غټه وکړه او چې داود یې غټه وکړه که نه بیا به په دلیل هم غټ ښیې په دې کار نه کېږي چې صرف ما تشه دعوه وکړه په دعوه باندې بیا دلیل ښیې. د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي دا اوس اهمې خبرې دا نن چې کومې ذکر کېږي وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج او دا خبرم یاده که د توحید دشمنان خو به یې په دې خو موږ پوه شو نو د توحید د دشمنانو سره کیدی شي چې ډېر علم ومي کتابونه هم لیکلي او ښه دلایل به ورسره وي وګورئ كما قال تعالى ولکه څنګه چې الله وایي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الله وی کله چې تیر شوي قومونو تذکره کوي الله وی کله چې هغوی ته د هغوی پیغمبران په دلایلو سره ولېږلی شو نو هغوی هغه دلایل ونه منل او خوشحاله شو په هغه علم باندې کوم چې د هغوی سره و مطلب دی چې علم ورسره و که نه و که نه د علم نه خالي و ورسره و علم. مقصد د دې خبرې دا دی ګوره چې د توحید دشمنان شتي د سنتو دشمنان شتي ته دا سوچ مه کوه چې باطل پرسي نو د سره به علم نه وي. دا بعض ملګري په دې کمزوري سوچ کې پراته دي چې ته ورته ووایې یو ملا دی او باطل پرست وایي ملا او باطل پرست دی به اوس مولا وي اوس دا خبره ده د کمزوري خبره ده. شیخ وایي کیدی شي چې ډېر علمونه ورسره وي او صرف علمونه نه کتابونه به هم لیکلي او صرف کتابونه نه دلایل به ورسره وي حتی جدا خبره دلایل به کمزوري استدلالات به کمزوري خو یې ورسره بلکې دې پورې ته ووایم کیدی شي په یو فن کې امام وي دا هم کیدی شي په یو فن کې امام وي په لغت کې به امام وي عقیده به یې خراب وي. موږ ډېر شی پېژنو الحمدلله سیرت کې شتي د اسلام د تاریخ رواله او د علماو د تاریخ رواله ډېر پکې داسې مولیان شتي چې په لغت کې صرف علما نه دي مشران علما دي امامان دي عقیده خراب ده د دې سره وباسو کې چې علم به سره نه هغه امام دی په لغت کې مشر دی ستاسې خیال دی چې بس زه موحد یم او ورځه پې په فقه کې امام یې ګورئ په فقه کې به مشر عالم وي عقیده به یې خراب وي. داسې به کوم شته چې په حدیثونو باندې سم پوهېږي عقیده خراب دی او دا فلسفي منطق والا خو ډېر دي د دغو خو اکثر عقیدې خراب کېږي او دا ګوره ډېر ګران علم دی فلسفه او منطق انتهایي ګران علم دی
انتهایی ګران علم د سړي د دماغ داسې سم نچوړی او په دې فلسفه منطق کې ورته داسې کسان میلاوځي چې هغه به دریاب وي د دې خبرو عقیده به خرابوي نو ستا څه خیال دی چې ته فلسفي او منطق والا سره کښېنې بغیر د علمه او ته به زورور شي وایي نه جي وایي الله وعده کړې دی چې حق پرست زورور دي څه خیال دی الله وعده کړې ده که نه ده کړې ده نو بیا صحیح ده علم او درسونه هر څه وپرېږدو موږ ټول زورور یو علم غواړي حق پرست چې زورور کېږي را به شي اوس هم دې خبرو کې یا خو الله زورور کوي په تور او په ډال سره یعنی د جهاد په موقعو کې الله مسلمانان غالبه کوي په کافرانو باندې او یا یې زورور کوي په ژبه او په علم سره د علم په میدان کې ځکه جګړه دوه قسمه یو هغه جګړه چې په تور او په ټوپک باندې کېږي یو هغه جګړه چې هغه په قلم او په دلایلو او په کتابونو کې کېږي د علم په میدان کې دې ځکه رب العالمین حق پرستو له فتح ورکوي خو دا خو نه دی چې هسې ورکوي تش په تش هسې نو د دوی سره علم ومي حاصل د مسلې دا شو چې کیدی شي باطل پرستو سره صحیح علم د دې الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په تاریخ کې دې سره راځي د ده په وخت کې چې کوم علما د ده مقابلې ته ولاړو په هغې کې بعض چې دی لوی لوی مولیانو په دې نجد او د خلیج او په دې علاقو کې مشهور علماو عقیدې خراب وي بعض پکې په تفسیر کې امامانو بعض د قضاوت کې مشهران مولیانو نو ستا څه خیال دی چې د قاضیانو مشري او قاضي د سره به علم نه وي به ورسره علم نو دا زموږ د دې بعضو موحدینو غلط سوچ دی یاره ویې چې عقیده دې توحید مه هېرېږه او دا خبره انشاءالله را روانه ده چې په دې یاره پکار ده او که نه ده پکار دلته ته یو فایده ذکر کوم زړه ته مې راغله او ډېره اهمه مسله ده او نادره د بعضو خلکو سره یو شبهه پرته ده په زړه کې هغه دا چې عالم په عالم باندې رد وکړي شبهه دا ده عالم چې په عالم باندې رد وکړي نو د دواړو مسله صحیح ده ولې د دواړو صحیح ده ځکه چې دواړو علما دي او دا به ډېر اوري د دې باطل پرستو نه او د دې عوامو جاهلانو نه لکه اوس ته په یو ځای کې کېناسته او خبره دې شروع کړه چې پلانې عالم شیخ صاحب ابروز په درس کې لګیا و او ډېر دلایل ذکر کړو د قرآن او حدیث نه چې د دې پلانې عالم دا مسله کمزوري ده نه نو عوام څه وایي خو صحیح شو عوام څه وایي مولیان دي پوهېږي یعنی دا په ذهن کې پرته ده چې علم ورسره یي دی نه خطا کېږي ځکه یې ووایي دواړه صحیح دي دا زموږ د خلکو غټه مسله ده پرېږده مولیان وي خپلو کې به لګیا ستاسې کارې ته پکې خبرې کوې او په یو بل وی پوهېږي مطلب دا دی چې دواړه مولیان دي نو دواړه حق پرست دي دا کېدی نشي چې علم دې ورسره یو هغه دې باطل پرست شي وایي دا نشي کېدی نو دا ډېر سادهګان دي سادهګانو ته زه په دې وایم د نوح علیه السلام د وخت نه واله او د اوسه پورې دې څومره خلکو چې د حق مقابله کړې ده او د پیغمبرانو مقابله کړې په دوی کې مولیان نه و چېرته نن سبا زموږ په دې زمانه کې د قبر پرست او د شرک عقیدې چې دي د خزعبلات او بدعات او خرافات چې پکې دي ولې دوی سره مولیان نشته څه نو اوس که یو حق پرست راولګي د یو باطل پرست عالم په دلیل باندې رد وکړي چې دا دې کمزوری دی یا د استدلال غلط دی نو ته به څه دواړه مولیان دي دا فایده به ګوره تاسو اول پرې راوړئ دې ته چا اشاره نه ده کړې زما په ذهن کې نه ماله نه ده اورېدلې چې داسې واضح اشاره دې خبرې ته شي بلکې د عوامو په زړه کې دقه یو خبره ده دواړه علما دي نو د دین دا مسله دا بین ته راځي مطلب دی چې دواړه علما دي نو نشي کېدی چې څه شي خطا شي بلکې دا راته وایم دې پورې ته خبره زموږ د سلفیان موحدین چې دعوه د اتباع د قرآن او د حدیث کوي دوی ته ووایه
موحدین علماء کو ته دوه ذکر کوي هغه یو مسله ذکر کړې وه دلیل یې کمزور و بل شیخ هغه دلیل زورور مړی غلی کښېنه دواړه علما دي دوی ته هم دا مسله په زړه کې پرته ده چې دواړه علما چې عالم شي دی نه خطا کوي ولې د عالم انسان نه دی خطا کېدی شي ښه حق پرست عالم خطا کېدی شي او په باطل پرستو کې هم عالم پیدا کېدی شي نو اوس که څوک دا تپوس وکړي مانه چې ته خو دا ثابتوي چې په باطل پرستو کې علما کېدی شي نو زه جواب د دې مخکې دا کوم چې زه نه ثابتوم بلکې الله وی کله چې هغوی ته رالو پیغمبران دا وی نو هغوی مقابله وکړه د پیغمبرانو سره چې کوم حق و د هغې په هغه علم سره چې د هغوی سره وو دا خو الله وی چې د هغوی سره علم وو یوه اعتراض تا څه دی و اعتراض زما دا دی چې ته وایې په باطل پرستو کې علما شتي او شتي نو چې علما شتي نو د علماو نه حق څنګه پټ پاتې کېږي یو عامي دې پې پوه کېږي او یو عالم دې په دې مسله نه پوهېږي دا څه خبره شوه الجواب اولنۍ مسله دا یاده که عالم چې کله ګمراه کېږي د دې بنیادي وجې دوه دي بنیادي ویمه داسې چې هغه ډېرې وړې وړې وجې او اسباب را جمع کوي خو ډېر دي بنیادي وجې د یو عالم د ګمراه کېدو د حق نه د وړېدو هغه دوی دي یوه کله نا کله یو عالم ښه سړی دی او په حق پسې ګرځي خو په یو مسله پوه شوی نه دی د دې د لاسه په دې مسله کې غلط دی نو کله نا کله یو وجه دی چې په دې مسله رسېدلی نه دی او ملک صاحب مخکې وایي چې عالم هم انسان دی کیدای شي دلیل ته پټ پاتې شوی کیدای شي په دې خبره صحیح رسېدلی نه کیدای شي دلیل یې کمزوری کیدای شي په دې امت کې لوی لوی علما چې د هغوی ډېره ښایسته تذکره په دې امت کې کېږي د هغوی نه مسلې خطا شوي دي خو د دغه علماو ده چې په امت کې په خیر مشهور دي او د دوی نه غلطي وشي نو هغې له ډایرکټ دغه وجه موږ ذکر کوو چې دې مسلې ته رسېدلی نه دی دی عذر دی کوشش یې کړی دی خو نه دی رسېدلی هغه مسلې ته یا ورسره دلیل نه و یا دلیل کمزوری دی او یا کم حدیث چې بل علم ته صحیح ښکاري هغه دته ضعیف ښکاري یا کم چې دته صحیح ښکاري هغه بل ته ضعیف ښکاري ډېرې وجې دي نو عالم چې کله د حق نه په یو مسله کې ګمراه شي مطلب بېلارې شي او خطا شي او غلط شي د هغې دوه وجې دي یو وجه څه ده مسلې ته رسېدلی نه دی په مسله کې حق ته ونه رسېد د هغې به ډېرې وجې دویمه وجه او دا د عامو باطل پرستو چې کوم علما دي په کې دا وجه اکثر دویمه وجه دا ده چې د ده سره علم شتي او پوه دی په دې مسله باندې خو د ضد او د عناد د لاسې نه مني دا ضد او عناد نه دی دا ګوره د انسان دنیا او آخرت تباه کوي او ډېر مولیان لږ نه وایم ډېر مولیان ښه پوهېږي چې د دې مخامخ سړي دا مسله صحیح ده خو د دې د لاسه نه مني ځکه چې یو ضد یې راغستی دی که ما د ده مسله ومنله نو سبا له به خلک وایي چې ښه دې تا نه ښه پوه هلته خو د ده په زړه کې هم د مقابلې سوچ پروت دی چې زما او د دې مولوي صاحب مقابله روانه ده نو که ما حق ومنو نو دی به وایي چې ښه یعنې ته زما نه ښه نه پوهېدې او عوام به وایي چې ته څنګه مولای او عوام به وایي چې ته څنګه د جامعې نه فارغ او ته څنګه د مدرسې نه فارغ د دې غریب سره ټول غم دا دی هر چې حق پرست علما دي په کې دا سبب نشي کېدی ځکه چې هغوی ضد او عناد نه کوي بلکې هغوی ګرځي په علم پسې او چې علم ورته کوم ځای کې میلاو شي نو په هغې باندې عمل کوي که یو ماشوم ورته مسله بیان کړي که نه او د دا غلطي د هغه ماشوم خبره مني د زنانه مني د عامي مني خو چې حق ورته ښکاره شي دا د حق پرستو لویه نښه ده چې دوی دا قصې نه کوي چې دا به زه کمزوری ښکاره شم عوام به څه وایي لکه عوام پرېږده ته دا سوچ چې الله به څه وایي
یو عالم دی ټول عمر له غلطې مسلې بیانوي تر دې نه هېرېږي چې قیامت په ورځ الله ته مخامخ شو الله ته وایي چې زما په دین کې دي د ځان نه خبرې ولې کولې ته به څه جواب کوې ده سره دا غم دی چې کلیوال به څه وایي پرېږده کلیوال به څه وایي تا سره به څه وکړي کلیوال به څه وکړي زیات نه زیات تا به د جومات نه لرې کړي لرې کړي هېڅ خبره نه زه درته دا ویمه چې که د دنیا ټول ستا په مقابله کې ودرېږي دا وړه خبره ده خو چېرته د الله دشمني په غاړه وانلې ګورئ ځکه د الله دا تپوس کول د قیامت پر ورځ ستا نه چې ولې دا ډېره درنه خبره ده د دې نه چې عوام ته ته ووایي ولې عوام دې ووایي ولې که نه څه چلی ولې عوام شي زما په شان انسانان دي او که نه یې لګي زما سره طبیعت او زما د مسلو سره سلام پې واچوه وزتي خو چې غم کله د خېټې سره شي او د پیسو سره شي نو بیا به حق بیان کړي بیا خو نه بیانېږي یو 3 ورځې مخکې ما ته یو ملګري په نېټ باندې یو ویډیو راولېږله د هغې عنوان و د اخرني زمانې مولیان ما وی زه کیدای شي د رد به یې کړی په دغه مولیانو باندې کوم مولیان چې ګډوډ دي یا به بله څه مسلې او اکثر دا ملګري ما ته داسې بعض شبهې کمزوري دلایل یا استدلالات ما ته رالیږي وی درس کې وضاحت وکړه چې دا اشکال ختم شي دا خبره واضح شي ما هغه ویډیو ټوله واورېده د دنیا په عجایباتو کې یو عجیبه کار ده مولوي صاحب ناست دی اوس پته چې مولوي صاحب نور څنګه دی خو لکه ظاهره کې مولوي صاحب دی ځکه ورته موږ مولوي صاحب وایو ښه زبردست پټ کې او ښه ښکلي ږیره ناست او دا ویم په دغه کې زه د جومات کې امام یم او ورسره یو سړی ناست دی تاسو به لیدلی مې دومره اوږده برید یي لکه یو د ګاډي هغه بامپر چې ورته لګېدلی لیدلی م دی که نه یم دی لکه غټې غټې ښکرې چې ورته داسې اچولي دومره د هغه برید چې زه څه ووایم ما اندازتن خو پته نه لګي خو داسې یو شی داسې نیولی داسې او په مخ یې دا چل کوي نو دا تپوس کوونکې دا خلک کوم ډېر وران دي دا چینل والا او دغه والا دوی خو خپله ویډیو چلوي که نه اوس مولوي صاحب هم ناسته او دغه یار ورسره هم ناستی برید و نو دی ته وایي چې مولوي صاحب ته وایي چې لکه دا کس دی باره کې ته څه نوم یې ویلې ما ته پته یې نوم یې څه وایي چې دی وایي انتهایي ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی وخت په وخت دی زموږ سره زموږ د دې مدرسې سره د دې سره منډه وایي او دی داسې او دی داسې او دی داسې یو غټ سړی ته جوړ هغه صحیح موضوع دی راغی نو وایي دا برید آیا شریعت کې داسې برید جایز دي دا چې هغه عام سړی تپوس کوي نو هغه ورته دا وایي چې دا خبره صحیح ده چې شریعت د بریدو د سپکولو باره کې خبره کړې ده چې برید څه کوي سپک کوي دی خو اوس په ځان باندې په خپله حجت قایم کو او دم دي چې شریعت ویلي پیغمبر وسلم ځای په ځای ویلي نو هغه ورته د دې ملګري دا برید دې باره کې څه وایي ځکه ته وایي چې شریعت وایي چې برید سپک هغه وایي ګوره خبره د شوق ده و چې شریعت وایي چې برید سپک کړي شوق څه ته وایي بیا وایي ګوره جي نه نه وی خبره د شوق او چې سړی کې انسانیت او ښه سړی که چې انسانیت او ښه سړی دی هر څه کوي بیا ګیره وخرایه او برید غټ ساته او سندرې مه وره نشې تماشې م کو ها چې څه چې ښه سړی دا ښه سړی څنګه وي نور یو سړی د الله سره دښمني کوي دا ښه سړی دی خو ښه سړی په دې دی تعاون کوي زه د دې نه یم خلاف تعاون به لازم خلک کوي دا بس خلک دا خبرې کوي چې دا مدرسه او دا جومات او دا دله حیا نه ورځي دا بې شرمه دی ولې ځکه چې دا جومات د الله کور دی او الله زموږ د ټولو رب دی دا د مولوي صاحب ذمهواري نه ده چې تاله به جوماتونه ساتي
دا د مولوي صاحب ذمواري نه ده چې تاله به چاندې راټولوي. اوس ما په یو ځای کې امام کا په ملک کې او ما ته ده وایي جومات تا ته حواله السلام علیکم زه دنه لاړم زه تاله جوماتونه ساتم زه به دلته دله امامتي کوم زه درته درس کوم زه درته مسله بیانوم دا جومات د دې صفایي د دې بجلي د دې اوبه د دې خرچه د دې رنګ د دې جوړول ټول ستاسو کار دی ورې تاسو دلته منزله نه راځي را به شي منزله او داسې ښه ښایسته مونځ به وکړي او یاره قالین مزېدار ده او یاره آبادي مزېداره ده او بیا به ډز وتښتي او بیا به په مولیانو پسې خبرې کوي چې چاندې راټولوي او دا کوي او دغه کوي نو چاندې به غریب نه راټولوي چې ستا په شانې مقتدي دی هغه به چاندې نه راټولوي که مقتدیان یې نه رانوې مولوي صاحب ولې چاندې راټولوي زه یو ځای ته ورځم مقتدیان دې نه راني ما ته ووایي چې شیخ صاحب بېغمه شه ښه ټیټ درسونه کوه چې څه مراعات دې پکار یې موږ ته وایه او د درس دا ټیم دی زه دقه ټیم له راځم چې درس ختموم بیا ځم خبره ختمه دوی پوه شه او جومات خدمت پوه شه زه به چاندې راټوله کړم ولې راټولم ضرورت نشته خو چې اوس یو مولوي صاحب غریب ته ټول جومات حوالی ټوله مدرسو ته حوالی 200 300 پای کې سبق وي جنکۍ پکې دي هلکان پکې دي اوسېدو والا پکې دي دې غریب به نور څه کوي ټوپک راولي د خلکو په سرونو یږدي ډاکي شروع کړي سوال به کوي د خلکو بله لار نشته ملامت نه دی مولوي صاحب په دې باندې څوک زما په دې خبره مه خوشحالېږي دا بعض بېدینه او دا لیبرل علمانیان بیا زما دا کلیپ راوالي او خپله فایده ترې اخلي وی وګوره د مولیانو ته دا خبر وکړه زه ګورې په دې رد نه کوم چې مولوي صاحب چانده راغستې ده زه دا وایم که ته نه روې ستا مولوي صاحب چانده نه کوله خو تا کې چل و ځکه غریب چاندو ته ناست زه دا مسله بیانوم چې صحیح د چانده ورکوي دغه ګډ بریتي چې دی بریتو صاحب صحیح ده چانده ورکوي او مرسته کوي او منډه وایي د ښکلی کار کې الله دې ولې د دې اجر ورکړي خو آیا دې داسې به حق پټو موږ سره ډېر ملګري دي الحمدلله چې یعنی چې څه ورته موږ ووایو د الله په توفیق سره تیار دي ورته قربانېږي خو ګوره موږ ته دومره نه متاثره کېږو چې غلطي پکې وي نو ونه وایو ورته ښه صفا ښه ټیټ ښه مخامخ او دا ورته هم وایو که پرې خفه کېږي او را سره ختمې ختمه که خو زه د الله سره ختمول نه غواړم زه سره یو انسان نه دومره خو نه متاثره کېږم چې دین شاته کړم خبره ما دا راواغسته وایي چې علما دي نو خپلو کې دي لګیا یې خو ما او تا به پکې څه نه وایو ځکه چې دوی دا مطلب دی چې کېدی نه شي چې عالم دی خطا شي نو عالم خطا کېدی شي نو ځکه شیخ رحمه الله وایي وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج او دسم کېدی شي چې د توحید د دشمنانو سره به ډېر علمونه او کتابونه به هم لیکلي او دلایل به ورسره وي او صرف د عقیدې په باب کې نه لکه هسې ذهن ته مې روایت راغی او په ډېر ښکلي ذکر راغی الله د مشرکانو مبارک وي دوی سود خوري سود خوري دلیل یې څه دی انما البيع مثل الربا بیع او په سود کې څه فرق دی یو شی دی سود کې زه تاله 500 روپۍ درکم ته ماله زر راکړې بیع چې درسره کومه نو دا شی ما اخیستی په 100 دی او تا نه بیا زه 50 سلم دلته ما زیاتې واخیستې او داسې پې نور مثالونه ته پیش کړي ته به څه جواب کړي څو پورې سره علم نه جواب یې نشي کولی د دې وړې خبرې هم ګوره جواب نشي کولی دا ما چې ذکر کړه چې تا ته ووایي چې جي په سود کې هم ته پیسې ګټې او په بیې کې هم پیسې ګټې نو د بیې دا ګټه ولې جایز ده او د سود دا ولې حرامه ده ته بیا جومات ته رامنډه وایې په شیخ صاحب پسې او چې کله به مجلس کې کښېني نو یاره په شته حال شکر دی دا شته علم هم کافي دی ته به چې دس تاریخ د اسلام راړولی دی په بل طرف باندې دا شته علم هم وایي کافي دی علم یې خو دا دی چې صرف ورته چا ووایي چې په دې سود او بیه کې څه فرق دی غریب ګډوډ شو
اوس دا علم دی که دا علم دی د باطل پرستو سره شبهه یې درته در واچوله که نو کله ورسره علم په باب د عقیده کې وی کله به ورسره علم په باب د فقهیاتو و معاملاتو کې وی نو کیدی شي داسې بلکل لکه څنګه چې شیخ رحمه الله وی ښه دا خبر هغه ولې موږ ته کوي نو تا ته اوس دا وایي ګوره اذا عرفت ذلك که په دې خبره باندې پوهه شوې په کومه خبره باندې چې باطل پرستو سره به علم یي کتابونه او دلایل دا به ورسره یي که په دې پوهه شوې وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه او که په دې پوهه شوې صحیح چې کومه لار چې الله ته رسېدلې ده په دې باندې به لازم دشمنان ناسي دا لازم چې هغه وایي که لابد نو دا دغه آیت ته لاسوي چې الله وایي وکذلک جعلنا لكل نبي عدو نو لازم په دشمنان ناست دي که په دې پوه شوې ښه دا دشمنان معمولي دشمنان نه دي اهل فصاحة وعلم وحجج او په دین پوه شي چې په دې حق لاره باندې چې کوم دشمنان ناست دي هغوی فصاحت واله دي هغوی علم واله دي او هغوی دلایل واله دي وی که په دې دوو خبرو پوه شوی فالواجب علیک نو بیا یو کار په تا باندې لازمیږي که په دې دوو خبرو باندې پوه شوی نو په تا باندې یو کار لازمیږي هغه کار دا دی أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين چې ته به دې خبرو باندې پوه شوې نو اوس په تا دا لازم دي أن تعلم من دين الله چې د الله په دین کې دومره څه وپېژنې دا من د تبعید دپاره راځي په عربۍ کې یعنې بعض علم مطلب دا شو یو خو هغه علم دی چې هغه فرض کفایي دی او هغه په ټولو مسلمانانو نه لازم چې یو سړی جوور په یو مسله کې ورننوځي او هر مسله باندې تقریبا هر مسله کې ورته څه نه څه معلومي دا په ټولو مسلمانانو نه لازم او نه ټولو مسلمانان دي چې کیدی شي اوس په دې امت کې وګوره علما یو څو دي د امت په مقابله کې بل علم هغه دی چې هغه په هر مسلمان فرض عین دی او هغه مسایل دي چې هغه ضروري مسایل د دین دي لکه د عقیدې غونډې او لنډې خبرې او دغه شان د منځه مسلې د روجې مسله شوه کومه مسله چې تا ته راپېښېږي چې دې باره کې تا سره علم یي دا لازم دي د دې زده کول په هر مؤمن باندې نو دلته وایي چې من اوس څه مطلب شو یعنې کم علم ته وی چې زده کړو وایي دومره علم یې زده که په دې علمونو کې هغه علم یې زده که چې هغه ستا دپاره اسلحه جوړه شي او په دغه اسلحې سره بیا ته جنګ کې د دغه شیطانانو سره دلته اوس یو څو خبرې یادې که دا چې وایي د الله د دین نه باز څه یې زده که نو بعضو کې کوم طرف ته اشاره ده عقیدې ته اشاره ده بارک الله فیک موږ من د تبعید دپاره ټول دین نه یادوي هغه ټول علم نه یادوي وایي بعض دې زده که کم سے کم ښه دا بعض کم یو دی دا د توحید علم دی ښه اوس یو سړی دی په بعضو کې د نحو علم یې زده کړو یا بعض خلک په نحو صرف پورې ډېر نښتي عربي زده کوم او عربي زده کوم صحیح شو عربي زده کړه څه وایي عقیده خو فایده نه ورکوي ولې نه ورکوي ځکه چې دی په دې سره خو صرف د مشرکانو جوابات خو نشي کولی صحیح ده په یو ځای کې خو به یې راټینګ کړي د لغت په یو مسله کې به یې راګیر کړي خو پوره جواب خو نشي ورکولی فقه کې یو سړی تکړه دی او په ده باندې چا اعتراض وکړو په عقیده کې عقیده د صحیح ده خو دی په صحیح پوهه نه دی دومره څه نه دي زده کړي جواب ورکړي او په فقه کې ښه تکړه دی بیا هم دې جواب نشي کولی دلته مراد د عقیدې مسایل دي شیخ رحمه الله وی دومره مسلې د عقیدې زده که چې ستا دپاره اسلحه وګرځي کم سے کم
دلته دا مراد هم نه دی چې ته په عقیده کې یو متبحر عالم شه او جوور ورننوځه، نه نه، دومره څه یې زده که چې تا ته خپله عقیده معلومی او که څوک په اعتراض وکړي نو چې تا سره جواب وي. دومره څه خو یې زده که ښه نو دومره څه کې څه راځي؟ لکه زه درته بنیادي مسلې ښیم. د توحید په باره کې دا غټې غټې خبرې موږ عامو درسونو کې ذکر کوو، لکه د توحید تعریف، اقسام، فایدې، ولې پیغمبران راغلي دي، پیغمبران د څه دپاره راغلي، قومونو ورته څه دا مسلې. د شرک په باره کې غټې غټې مسلې، شرک څه ته وایي، اقسام، د مکې مشرکان ولې مشرکانو، هغوی توحید کم یو نه منو، هغوی د چا بندګي کوله؟ صرف د بوتانو که نه د نور چا هم کوله؟ دا اهمې مسلې دي ګورې چې دا درته یادي. دغه شان په قرآن کې بعض آیتونه چې هغه د توحید په باب کې ډېر ضروري دي، یو څو آیتونه همیشه ځان سره یاد ساتل، یو څو حدیثونه بنیادي چې متن درته نه یاد چې د هغې معنی درته یاد دی، ترجمه درته یاد دی، دا یو څو خبرې. دغه شان د علماو غټې غټې مسلې چې هغوی ذکر کړي توحید په باب کې هغه یاد ساتل. لکه څنګه چې دې کتاب په اوله کې دا مسله تېره شوه، دا اهمه مسله ده چې د مکې مشرکانو توحید ربوبیت منوي، د الله بندګي څه نه څه کوله، د هغې باوجود مشرکان. دا چې تا ته معلومه وي لازم ګورې دا په دې زړه ولیکه، ځکه چې تا باندې به غټ اعتراض مشرک دا کوي، وایي ته چې دې پلاني ته مشرک وایې نو دغه مونځ هم کوي، او په دې کې بیا ته غلی پاتې کېږي چې کله دا حقیقت ته نه یې معلوم، دغه مونځ هم کوي. کیدای شي تا ته څوک دا ووایي چې ته چې دا وایې چې دا پلانی مشرک دی، نو دی خو وایي چې الله زما رب دی، الله مال رزق راکړي، دا خو دی مني، نو چې تا ته معلوم وي چې د مکې مشرکان هم ګوره دا مني. ښه کیدای شي تا ته دا ووایي چې ای ظالمه، ای ظالمه، ته د مکې د مشرکانو آیتونه رالي په منګه یې پټ کې، هغوی خو د بوتانو بندګي کوله، موږ خو بوت ته نه یو پراته. چې تا ته دا معلومي، ما پې مخکې ګورې تفصیلي خبرې کړي دي، ځکه زه ډېر زیات خفه کېږم چې کله زه یو مسله باندې ځان ستړی کړم او چا ته یاده نه وي. ښه ډېرې اوږدې خبرې پې ما کړي دي چې د مکې مشرکانو صرف د بوتانو بندګي نه ده کړې، هغوی د ملایکو بندګي هم کړې ده، هغوی د پیغمبرانو بندګي هم کړې ده، هغوی د نیکانو خلکو بندګي هم کړې ده. نو صرف د بوتانو مسله نه ده وایه چې هغوی صرف د بوتانو بندګي کول. وایي چې دا خو زموږ دا خو موږ چې چا ته پراته یو دا خو بزرګان دي، وایي هغوی هم بزرګانو ته پراته وو. لات د هغوی یو بوت و، اللات، او دا یو نیک سړی و، د حاجیانو خدمت به یې کو، چې کله مړ شو بس د هغه درګاه ته پراته او داسې پسې بیا ځه چې دا مسله تا ته معلوموي، لکه دا غټې غټې مسلې دي. نو چې دا درته معلومي، د توحید په باره کې غټې او پلنې خبرې، د شرک په باره کې غټې او پلنې خبرې، د قرآن نه یو څو آیتونه، د حدیثونو نه یو څو حدیثونه، بیا تاله هېڅوک جواب نشي درکولی. نو دا راته زموږ نصیحت دی چې د یو څو خبرې که نور هم شوق نه وي د علم سره، د یو څو خبرې اهمې یادې کوي چې دا ستا اسلحه وګرځي، نو جنګ به پکې د دغه شیطانانو سره. نو بله مسله دلته د اسلحې نه کومه اسلحه مراد؟ علم. هغه اسلحه نه ده مراد چې ټوپک به ترې جوړ شي، د علم نه خو ټوپک نه جوړېږي، که نه کلاشنکوف ترې جوړېږي، نه، د دغه شیطانانو سره به په جنګ کې، د جنګ نه کوم مراد دی؟ د علم جنګ. نو اسلحه علم دی، جنگ نه مراد مقابله ده د هغوی د باطلو شبهاتو او دلایلو. الذين قال امامهم ومقدمهم لربك، شیخ ته دا وایي دا واړه واړه شیطانان خو پرېږده، دا د دنیا کې چې د توحید دشمنان دي دا خو پرېږده، د دوی امام ستا رب ته دا خبره کړې ده. دوی امام څوک دی؟ شیطان، ابلیس. وی ابلیس الله ته دا ویلي و لأقعدن لهم صراطك المستقیم،
دی الله ته ګوره ښه مخامخ ویلي وی یا الله خامخا زه به دوی ته په نیغه لار کې کښېنم ښه دی ونه وي چې زه به دوی ته په لارو کې کښېنم زه به دوی ته په نیغه لاره کې کښېنم دوه خبرې نیغه لار یوه ده او دویمه شیطان په غلطې لارې ته ته نه کښېني او دا د تجربې خبرې نه دي ګینې ما به ته ویله چې تجربه یې کوي خو ناروا کار څوک نه تجربه کوي ته یو ناروا کار دپاره روان شه شیطان تا منع کوي نه بلکې الټه به دې ښه راتېزوي لکه اوس ته یو پروګرام له رواني او په هغې کې والعیاذ بالله منکرات دي ډمتوب دی فحاشي دا هر څه نو الټه ورته شیطان دا وایي ځوانې دا خبرې دا د دې وخت دی بیا به توبه وباسي ځان سیټ کا خوشبو ولګوه دا سټایل وکړه دغه سټایل وکړه لږ وخت دی بیا توبه وباسه خو د شپې پروګرام دی سهار مانځه کې توبه وکړه او داسې وکړه او دغه وکړه او داسې وکړه تا به سم را ګرم کړي او د ځان سره نور ملګري هم راواله پروګرام به دې ښه ګرم شي نو بل راواله او هغه راواله او دا راواله او بیا چې ته علم یې زده کول لره روان نو دومره خبرې به درته رواچي چې تا به منع کړي دغه علم نه نو شیطان تا ته په هغې لار کې کښېني په کږو وږو لارو کې ته نه کښېني اوس ګوره اکثر داسې د عوام سوال کوي او موږ ته خو سوال راغلی ولې وایي دا حق پرست او د موحدین د پیغمبر تابعدار خلک دا په صحیح معنو سره اهل سنت والجماعت ته اهل حدیث او سلفیان لږ دي دوی ولې لږ دي جواب د هغې دا دی یو خو پیغمبر حدیث کې ویلي دی را به زه به ته بیان کړم پیغمبر وایي زما په امت کې به یو ټولګی همیشه په حق وي نو په ټول امت کې ټولګی طائفه ټولګي ته وایي نو د امت په مقابله کې ټولګی څه شی دی ډېر دی که لږ دی لږ دی دویمه مسله حق پرست ولې کم دي ځکه چې شیطان هغه لار نیولې دی چې کومه لار ته د حق پرستو ته رسوي نو ځکه دوی ته رسېده د الله په خالص توفیق سره کیږي او چې یو انسان کې بیا د هدایت هغه تنده او غوښتنه کوي هغه ځي ته رسي نو په دې لار به بیا ډېر خلک راځي که لږ به راځي لږ به راځي ولې لږ راځي لاره شیطان نیولې ده یوه دویمه د الله طرف نه توفیق پکار دی او درېیمه اسباب د هدایت لټول غواړي باطل پرست ولې ډېر دي لارې کولاو دي شیطان خو په دې خوشحاله دی چې سړی په هغه دیندارۍ کې پرېوځي چې لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود وایي وکم من مرید للخیر لم یصبه ډېر خلک خیر غواړي خو خیر ته رسي نه بلکې الټه په ګناهونو کې پرېوځي نو شیطان هم دا غواړي چې یو سړی دې د دین په نوم باندې په ګناه کې پرېوځي په دې شیطان خفه کېږي که خوشحالېږي خوشحالي سړی مطمئن دی وایي زه څه یم دیندار یم او ګټي څه ګټي ګناهونه شیطان ته خو د دې نه بله ښایسته لار بله نه ښکاري ځکه چې هر سړی شیطان په دې نشي ګمراه کولی چې راځه شراب وڅښه په دې باندې هر سړی نه ګمراه کولی شي ځکه چې یو سړی شراب نه غواړي او ته پته وي دا حرام دي ناروا دي راشه زینا وکړه هر سړی په دې نه ګمراه کېږي نو شیطان ورته بله لار ښایسته کوي د دین په نوم باندې ناروا کار کوه نو اوس دلته هغه سړی مطمئن دی چې بهی زه دیندار یم خوشحاله دی او خبر نه دی چې د هغه جړلې ختمېږي نو دا ابلیس الله ته ویلو چې زه به دوی ته کښېنم په کوم ځای کې په نیغه لار کې لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين دغه خبیث صرف دا خبره نه ده کړې زه په نیغه لار کې کښېنم وی الله د شا نه به وله راځم د مخې نه به وله راځم د ښی طرف نه به راځم د ګس طرف نه به راځم او ډېر به پکې یا الله ونه مومي چې ستا شکر ادا کړي
او همداسې ده شیطان په خپل میشن کې څه دی کامیاب دی ډېر خلک د الله شکر نه ادا کوي او هر طرف یې راګیر کړی دی مخکې شاته ښی ګس هر ځینه شیطان لګیا دی نو اوس شیخ دي کې موږ ته څه وایي په دې څه مطلب شو شیخ وایي په دې کې به مشکلات راځي تکالیف راځي تاسو به ځان ټینګ ساتئ رواني به لار شیطان هم خلک تیار کړي دي دی جواب دی تا ته دا وایي موحدت او خوشحاله چې د توحید په لارې ما خو په دې لار باندې دشمنان نستی د هغوی سره علمونه هم شتي د هغوی سره بلاغت دی فصاحت دی دلایل دي خبرې دي نو دوی معمولی مه ګڼه ځکه چې د دوی چې کوم استاز دی او امام دی هغه د الله په مخ کې د چیلنج ورکړی او هغه به لازم خپل کار کوي نو بیا د هغه چې کوم مریدان دي شاګردان دي هغه به هم دا کار کوي خو الله بیا هم ابلیس پرېښو په دې کې اوس د الله حکمت دا دی چې د حق او د باطل پته ولګي او پته ولګي چې څوک حق مني او څوک د باطل ملګری ولکن واوره اوس علاج لکه یو سړی ویرېږي چېرې شیطان خو د الله په مخ کې ویري چې زه به د هر طرفه راځم نو سړي د مؤمن درته وایم نیک عمله مؤمن د هغه په زړه کې یره پیدا شي چې آخر کېږي بس نو تا ته اوس وایي ولکن ها خو دا خبره یاده که ګورې ان اقبلت علی الله که چېرته ته د الله طرف ته متوجه شوې واصغيت الى حجج الله وبيناته او د الله سبحانه وتعالى دلائل كم دلائل چې الله سبحانه وتعالى راوړي دي او ذکر کړي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ کېښو فلا تخف بیا به نه یېرېږي ولا تحزن او نه به غمجنه کېږي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله مؤمنان د الله په لار کې جنګ کوي نو جنګ نه مراد صرف دغه نه دی چې اب همیشه د ټوپک او د اسلحې جنګي کله جنګ د دلایلو په میدان کې په ژبه باندې په قلم باندې هر حال کې مؤمن لګي د خپل دین دفاع کوي د خپل رب دپاره لګي یېرېږي به نه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب العالمین د نیکانو خلکو ملګری نه پرېږدي یوازې مه یېرېږه ان کید الشیطان کان ضعیفه د شیطان چل ول ګوره کمزوری دی نو تا ته وایي یېرېږه مه یېرېږي به بلکل نه خو شرط به کې دا ذکر کو ان اقبلت علی الله که چېرته توجه دې د چا طرف ته شي د الله طرف ته واصغیت الى حجج الله وبیناته او د الله دلایلو ته دې غوږ کېښو او د الله خبرو ته دې غوږ کېښه او په هغې دې ځان پوه کړو بیا مه یېرېږه والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين او د موحدين عامي د مشرکینو په زرو علماو زورور دي د عامي نه مراد کوم عامي د الف ته چې لوړ وایي عقیدې په دې مسلو باندې څه نه څه پوه بعض به خوشحاله چې داسې به وخوځي چې وګوره شیخ وایي چې یو موحد عامي په زرو علماو زورور دی بس زه به کې راغله علم ته څه ضرورت دی زه خو ضرور یم په زرو علماو په زرو علماو شیخ مخکې خبره وکړه دا ټولې خبرې د یو بل سره تړلی شوي هغه عامي بیا هم عامي دی عالم خو نه دی که نه خو دومره دی چې د عقیدې بنیادي مسایل یې زده کړي دي یاد کړي دي نو دی زورور دی په څو باندې په زرو علماو د مشرکان او په دې کې شک نشته كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون الله یقینا زمونږ لښکرې به زوروري او لښکرې د الله هغه څوک دي چې څوک د الله بندګي کې خالص موحدین او د پیغمبر په لار روان الله وی دوی به همیشه زوروري او د الله خبره خو هېکې شک نشته چې دوی به زوروري نو یو عامي زرو علماو سره مقابله کوي دې کې شک نشته
او د دې مشرکینو دا دلایل او د دوی دا خبرې کمثل العنکبوت اتخذت بیت جولا د کور په شان اکثر پکې پخپله پکې نښتې نو د ده سره چې د خبرې شروع کړه بس دی ګډوډ شي یو معمولي اعتراض پې وکړه او د ده خبره ټوله دړې وړې شي نو بیا به په تا باندې ډایرکټ ټاپه ولګوي ګستاخه اے مرتدہ اے وهابی اے کافرہ اے بی دینہ اے بے مذہبہ دا زمونږ سره چې طبیعت نه لګي دومره وران وران نومونه راته ولیږي ځکه چې زمونږ عامي چې ورته خبره وکړي نو په ده باندې اور ولګي دی د هغه جواب نشي کولی نو چې زمونږ عالم ورته مخامخ شي بیا به دی څه وایي بل هیڅ چا سره طبیعت نه خرابېږي ټوله یو قصه ده خو چې ورته ووایي چې دا اهل حدیث دی او سلفي دی او موحد دی نو په ده باندې داسې خوله را روانه شي یخه خوله یخه چې دا راته څه جاښه دلته پیدا شو ښه نو دی به لګیا ګوره په سپیکر کې به وایي دلته فتنه پیدا شوې ده په دې کلي کې فتنه پیدا شوې ده او په دې دینداره خلکو کې فتنه پیدا شوې ده نو ته به وایي چې الله خیر چېرته څوک یهودی شوی دی که هندو شوی دی نصرانی شوی دی څه چل شوی هغه اعلان یې کړی زه حدیث یم نو ستا په دې کلي کې چې دا قبر پرست اوسي دا فتنه نه ده ستا په دې کلي کې چې دا خزعبلاتو والا او دا قصو والا او دا قبر پرست او پیر پرست او پیري او مریدي او منګړت قصې او بېدیني روانه ده دا ولې فتنه نه ده ستا په دې کلي کې چې دا چرس خرڅېږي او خلک اسکي او نشې تماشې دا فتنه نه ده ستا په دې کلي کې چې دننه فحاشي کېږي ولې دا فتنه نه ده ته دې مخنیوی نه کوې ستا په دې کلي کې چې غلاګانې او ډاکې کېږي ته د دې مخنیوی ولې نه کوې ستا په دې کلي کې چې د الله سره دشمني کېږي خلک سود خوري ته د دې مخنیوی ولې نه کوې ستا په کلي کې هندوان اوسېږي هېڅ خبره نه ده ستا په کلي کې کریسچن اوسېږي هېڅ خبره نه ده ستا په کلي کې بریلی دی هېڅ خبره نه ده ستا په کلي کې شیعه دی هېڅ خبره نه ده ستا په کلي کې هر قسمه سړی اوسېدی شي عثماني پکې شتي بل شتي بل شتي هېڅ خبره نه ده خو چې صرف یو سلفي راغی نو فتنه راغله مشکل دا نه دی مشکل بیا دا سلفي سباله بیا خبرې کوي مولوي صاحب تا چې را خبره وکړه په دې څه دلیل دی دا ټکی نه دی دال لام یا لام دلیل دا د دوی هر څه ختم چې یو پر پاسې دی که نه چې مولوي صاحب په دې څه دلیل دی نو مولوي صاحب له دې سر وچورله ځکه چې دی ده نه غواړي چې ما ته په کلي کې دې څوک پیدا شي چې هغه زما نه څه غواړي دلیل غواړي دا دلایل چې کله غوښته شروع شي خو کاروبار بندېږي ما د یو مولوي صاحب بیان اورېدو وایي اوس راته نوي فتنه دا پیدا شوې ده جي وایي د قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکوي دې ته والعیاذ بالله فتنه وایي نو په هره مسله هم دلیل نه وي دا اوس د ده خبره ده الله یې د خولې نه دې چې خبره وبشي نو یې کمقلانو په هره خبره هم دلیل نه وي دا اوس خبره شوه چې دلیل پې نه نو ته دین څنګه ګرځې چې دلیل پې نشته بیا خو دین نه دی او چې دلیل وي بیا به دین منو نو یې د ځان نه هم لیوني جوړ کړي دلیل په هره خبره خو دلیل نه نو چې دلیل پې نه بیا دین نه دی خو افسوس دا مخامخ چې کم ناسي دا چې ورته زنده باد او مرده باد نعره تکبیر او بس یو دقه نعره تکبیر او مرده باد او زنده باد زمونږ امیر کته او د هغوی امیر بره زما په دې عوامو زړه مو وسوځي ورته مو غوسه هم پیدا شي زړه مې په دې وسوځي چې غریبان دومره ناست یو حق یې ونه پېژندو غوسه مې ورته په دې پیدا شي لکه اوس که زه خبره وکړم چې دغه مولوي صاحب په خطا دی دا پلانې دي شي نو په ما پسې به خبرې کوي ده وګوره داسې نه و په کار او کوم عالم چې ولا هر څه تباه کوي هغه یې څه دی هغه زنده باد دی نو په دې به سړی خفه کېږي نه زه ترې نه مال غواړم نه وله مال خرابوم الحمدلله نه وله عزت ګډوډ کوم نه مې دا ویلي چې دمونه اچومه منترو والی یمه کوډ والی یمه ښځې راولئ لوڼه راولئ پلانې راولئ هغه راولئ نه دا قصو والی عزت نه خرابوم الحمدلله بلکې کوشش کوم چې د خپلو خلکو عزت د الله په توفیق سره ښه ډېر کومه او دریم او نه وله دین خرابوم
نو چې نه وله دین خرابوم، نه وله مال خرابوم، نه وله عزت کې ګوتې وهمه، د ما سره طبیعت نه لري. او هغه کوم چې وله دا هر څه ختم کړي دي، زار شه نر مولا یې. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې. بلکې دومره غټه دعوه دا خو پرېږده چې ته د یو چا غلطي بیان کړې او هغه یې ومني. یو مولوي صاحب په بیان کې لګیا و، وی یاده کوي دا خبره چې چا هم په ما پسې خبره کوله هغه به زناکاري. یعنی دومره غټه دعوه چې چا هم په ما باندې رد کو هغه به زناکاري. اوس دې باره کې تاسو څه وایئ؟ او عوامو لاندې زنده‌باد څومره ښکلې خبرې وکړې، ټول یې زناکار کړو. او وی په ما پسې یو کس خبره کړې وه، دا خلک بیا وړاندې زما د دغه نه کلیپ جوړ کړي او هغه ملا به را پیدا کړي دغه شی به ورسره ولګي. خو زما مقصد چې دی هغه اصلاح کول دی. نو ما پسې یو کس خبرې کړې وي، وی ما کسانو ته وایي چې غوسه کېږئ مه ویې لټوئ، اصلیت یې څه دی؟ وایي چې ویې لټوه هغه د خواښې سره به یې زنا کولی. نو مطلب دا دی وایي چې پاک سړی په ما پسې خبرې نه شي کولی، په ما پسې چې به لګی یا به زناکاري. دا اوس د کوم ځای خبرې؟ دا موږ په کوم ځای کې اوسېږو؟ زموږ عقل چېرته تللی دی؟ خطا کېدی خو هر څوک شي. داسې ووایه وروره څوک چې هم په ما باندې رد کوي نو کنځلې دې نه کوي، سپکې سپورې دې نه وایي، ما ته دې خبره واضحه کړي، زه به یې شکریه ادا کړم که صحیح وه، او که نه هغه پکې خطا نو زه به هغه پوه کړم چې نه وروره ستا سوچ غلط دی. خبره ختمه شوه. نو دلته شیخ تا ته دا وایي چې عامي د موحدینو په څو علماو زورور دی؟ په زرو. یو پیر چې خبره وکړي که نه نو بیا ټول ګډوډ، بیا د هغوی سره څه جواب نه، بیا دغه کنځلې او دا سپکې سپورې او دا بدې ردې ورته وایي، په یوه خبره باندې ورته بدې ردې وایي او راټینګې کړي. ما سره داسې ډېرې خبرې دي چې هغه مونږ بیانولی شو دلته چې یو موحد عامي څنګه خلک ګډوډ کولی شي. ما تاسو ته هغه قصه ذکر کړې مو، یو پیر ما کړې وه درس کې دلته، چې د سوات کې یو مشهور بابا دی، سیدو بابا ورته وایي، او دا پوخا دا خلک به خواله ډېر تلو راتلو، اوس خلک الحمدلله پوه شوي دي ډېر حده پورې. نو هغه کس قصه کوله چې ده په دې قبر باندې له پاسه دا قیمتي لیټونه چې دا پې وي، هغه څه وایي دې ته فانوس، او دغه دا غټ غټ لیټونه قیمتي دا پې وي. نو هغه چېرته چا پټ کړی قیمتي لیټو چا به سوچ کړی چې د غریب به وږی شی تږی شی به جلا شي، ګزاره وکړي ګزاره خپل کار به روان. غټه غوغا جوړه شوه او جي د بابا صاحب د دغه نه چا فانوس وړی دی او لیټونه یې وړي دی او دی یې وړی دی. هغه سړی چې خلکو راګیر کړي هغه نشه ییز و، چرسي و، هغه چې د خرچه به ورسره ختمه شي بل ځای نه دی موندلی، دغه طرف ته راغلی. اوس دا هغه سړی دی چې توحید په مسله باندې پوه دی، په دې ځای کې په دې مسله پوه دی، دا نه چې دا یو ملا دی او ښه جوور پې پوه دی، دا نه یم، خو دې ځای کې ذهن کولاو دی او ورسره نشه ییز هم دی. ګورئ دا چې لا دی روغ و دی څه کوي؟ وي سړی تاڼې ته راوړی دی، واله ټکولی دی، تا څنګه شی وړی دی؟ هغه وایي چې ما نه دی وړی، ما نه دی وړی، تاسو سره څه ثبوت دی چې ما وړی؟ خیر خبرې ترې لګیا کولې نو عکس ورته وایي چې تاڼه کې چې ته څنګه داسې مضبوطه دعوه کوې چې ما نه دی وړی؟ وایي ما نه دی وړی. تاسو خو دا وایي چې د ده په لاس کې دا اختیار دی، بابا په لاس کې دا او دا اختیار دی، نو ما څنګه د هغه په سینه باندې خپه کېښود او دا پانوس او دا لیټ ما لرې کوزی دي د خپې نه راښکودم ولیده، زه به یې راښکودی وی راګوزار کړی به یې که ته، نو څنګه په دې ځای یو سړی ودرېږي چې ودرېږي خو د هغه په سینه به ودرېږي. نو دی چې دومره لرې لرې د خلکو د چا کشتۍ راوباسي د اوبو نه او د چا ډوډۍ چې تنور ته ولېږي هغه راوچتوي او د چا سکی سکی او دلته سړی په سینه ورته ولاړ دی هغه له خپل راک وایي. یا کسان وایي چې درکوي درکوي دا چرسیز وایي، دا په رښتیا لیونی دی، د موضوع بل طرف ته واړوله، بل طرف ته یې نه رااړولې، حقیقت یې راښکاره کړو.
نو عامي موحد په زرو مولیانو زور ورکېږي ولله الحمد. په دې ځای باندې به خبره ودرو. په روان درس کې به بیا یو څو خبرې دلته پاتې دي بس، او په روان درس کې به بنیادي مسله شروع کېږي. بنیادي مسله د کتاب کې څه ده؟ شبهات. در روان درس نه به شبهات د مشرکانو هغه بیانېږي چې آخر د هغوی سره څه شبهې دي، او که چېرته دا شبهه موږ ته بیان کړي نو موږ به یې جواب څه کوو. او د درس په آخره کې دا زه بیا تکراروم دا خبره چې زموږ دا ټولې خبرې چې څومره دي او موږ یې کوو یا هم کړي دي، دا د چا سره ګورې شخصي او ذاتي مسایل نه دي. دا ټولې مسلې د رب العالمین د یرې بیانو او بیا د خلکو اصلاح هم مقصد دي. نو که دغه سړی دا خبره خپل طرف ته اړې راړی یو د هغه مسله ده، نو اوس موږ هغې سره څه وکړو؟ چیزې یاد کړی یم، عامه خبره ذکر کړي، خو په تا کې بیماري ده که نه. چېرته یو عالم که په یو مسله باندې رد وکړي او په چا کښېني هغه داسې لږ راټول شي وي که څه ما یادوي. مخکې هلته یو کس و هغه 8-9 کاله شي کلي ته نه وتلی، ډېره مخکینۍ خبره ده، او ما د درسونه په ورځو کې تقریبا نوي شروع کړي. نو هغه بیا ما نه درس کې چا تپوس وکړو تر د کسانو باره کې څه وایي چې دلته په کلونو ناست دوی ته څه نصیحت دی؟ ما نصیحت وکړو. نو هغه ملګری داسې ناست و لکه دی چې ناست دی ما ته. نو ما دا ظلم دی، زیاتۍ دی، د الله نه یره پکار ده. اخو له دا وایي سوال کې 3 کاله ناست، ما ته خو د 3 کالو غم وړی، بس به 8 کاله ناست، او د لاس مې هغه ته رسېدی شو 8 کاله مې ووه 8 د هغه شي. او ورب الکعبه که زه خبر یم چې دی 8 کاله دلته دی، ما خو خبره کوله ما 8 کاله، زما د عادت دی د لاس کله یو شان خوځوم کله بل شان، دا د خبرې کولو یو طریقه یي. نو ما بعد 8 کاله ناست او بلکل هغه ته رسېدی چې هغه 8 کاله شي. بیا یو څو ورځې درس له رانغی، بیا ما یې د هغه انډیوالانو نه تپوس وکړو، ما هغه فلاني حاجي صاحب نه راځي، وایي شیخ صاحب خو تا موږ له هم جاښه جوړه کړې ده، هغه هم درسونه بند شو. ما یې څنګه؟ وایي چې څنګه موږ د درس نه ووتو، وایي ما ته یې وایي چې تاسو ورانې تاسو ګوره دیم خبر کړو چې د 8 کاله ناست. وایي موږ ورته قسمونه خورو چې دا موږ نه دي ویلي. وایي هغه ما ته دا لاس ورنیسي ونه، او دا 8 ټکې ولي وایي 9 به یې ویلې وی 10 به یې ویلې وی. نو چې دا 8 ووایي او 10 ونه خو ما یادوي که نه. زما خو اوس دې مقصد دی، ما خو خبره عامه ذکر کړې ده، خو په ده کې بیماري وده وایي ما یادوي. نو که چېرته موږ په چا باندې رد وکړو یا یو مسلې باندې رد وکړو او په تا کې نو ځان نه دا مسله درکړه که نه، موږ سره دښمني کوي د ځان نه مسله. اوس زه دا ووایم چې دروغجن سړی دی داسې دی او دی داسې دی او موږ سره دروغجن نه شي، نو زه دغه دروغجن یادوم بعینه، زه عام دروغجن یادوم چې دومره بې تخبه کېږي، نو د دروغو دا صفت د ځان نه لري. او مقصد هم دا دی، دا بیماریانې چې موږ بیانو د څه لپاره بیانو؟ چې د ځان نه لرې کړو. یو ملګري ما ته قصه کوله، د یو عالم نوم یې واخیستو، د هغه په درس کې موږ ناست او هغه وی په دې شرک باندې رد وکړو چې دا قبرونو ته سجدې او دا خاورې سټل او دا مالګې سټل او دا نظراني او منښت. نو دغه کس زما په خوا کې ناست و، پاسې هغه صادرې په اوږو ور واچوي. ما داسې ونیو چې ما څه چل دی، یو چې زه راغلی په ما پورې نښتې، را سره یو بله موضوع شته، اصل خو بله خبره نشته، ټوله خطبې به ما پیټ کړه، ټوله خطبې به ما پیټ کړه. نو اوس هغه ته څه پته لري چې دی پکې ناست دی او دا مسلې په ده کې دي، د ځان نه لرې کول پکار دي. نو زمونږ مقصد هغه څه ده؟ اصلاح دی، چې دا معاشرې مو اصلاح وشي. الحمدلله ډېر حده پورې اصلاح شوې ده، د ډېر حده پورې الحمدلله. او دا باطل پرست چې دا چغې وایي که نه، د دوی دا چغې هم دلیل دی په دې باندې چې نور ته ګاډه دې تللی ده او کار روان دی الحمدلله. او دا قرآن او حدیث ته نور او رڼا دا به انشاءالله د هر مسلمان زړه ته داسې کوزې شي چې دی به بلکل پوه شي انشاءالله. خو محنت غواړي او وخت غواړي او توفیق غواړي. الحمدلله
پښتانه اوس هغه پښتانه نه دي چې چا به په کومو تیرو کې وساتل چې هغوی به پکې پراته وو ډېر حده پورې شتي پکې اوس هم خو د ډېر حده پورې الحمدلله خلک پوه شوي دي الله سبحانه وتعالی دې نور پوه کړي رب العالمین دې د توحید په مسله باندې موږ پوه کړي الله سبحانه وتعالی دې د شرک نه او د بدعاتو خرافاتو ناروا کارونه دې الله موږ لرې ساتي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د پښتانه او زمونږ د پښتنو د معاشره د هر قسم شرک نه د هر قسم ګناه نه د هر قسم فحاشۍ نه دې الله پاکه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين